سلامونه نوروز امید ما قدرمنو داسې خبرونه مخته راغلي دي چې په کوهاټ کې پرون ماښام د ګمکول یو شمېر ملکان صاحبانو په شمول د ټولو کیمپونو ملکان چې دي خپل متعلقه تاڼو ته غوښتل شوي وو. بیا په دې کې چې دي ځینې ملکان ویل کېږي چې حوالات کې هم بند کړی شوي وو، خو وروسته بیا په ضمانت باندې خوشي شوي وو چې سهار به د اے ډي سي آفیس ته تاسو راځئ د حامد اقبال صاحب په آفس کې سبعي نن سهار چې دی د ټولو ملکانو حاضري وه او هغلته چې دی هغوی ډېره په توندۍ سره ورته ویلي دي چې تاسې د راتلونکې جمعې په ورځ باندې تر 5 بجو پورې له خپلو کیمپونو څخه ووځئ او خپلې کډې افغانستان ته یوسئ. که چېرته تر راتلونکې جمعې پورې تر 5 بجو پورې تاسې خپلې کډې افغانستان ته وې نه وړلې نو دوباره به تاسو چې دی بیا قانوني کاروایي سره مخ کېږئ. د دغه ډول نورو خبرونو دپاره زموږ د ټیک ټاک اکاونټ ځان سره فالو کړئ او دا ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ. کور مو ودان.